السلام علیکم ګران کتونکو، زه یم ستاسو کوربان باچا د خپلې پاڼې باچا افیشل نه. کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده یو خوا یو وبا راغلې ده په نامه د کرونا وایرس چې خلک ډېر زیات پریشانه کړلی. بل خوا چې په پاکستان کې کوم ظلمونه روان دي د ماشومانو سره، خاص کر د ماشومو جنکو سره چې بار بار د هغوی سره زیاتې کېږي او بیا د هغې نه بعد قتل او قتل د هغې څنګه چې به یو بوجي کې ورغوزار کړي او بیا کله سیند ته ورغوزار کړي، کله خور ته ورغوزار کړي، کله د ګنو پټي ته ورغوزار کړي. نو 9-10 ورځې کله پرتې، کله بلها ورځې پرتې. نو داسې پکې هم ډېر وشي چې یاره سپي راشي وغیره نور داسې ځناور راشي هغه یې وخوري، نیم وي نیم نه وي. نو مجرم خو پولیس ولګي چې مجرم ګرفتار کړي، خو د مجرم بیا پته ونه لګي. هغه ځای پورې ویډیو وشي یاره په تاڼه کې چې بس یاره موږ مجرم ګرفتار کړو، د هغې نه بعد چې بیا کله عدالت ته پیش شي نو هغه ته بیا چا ونه اورېدو چې یاره دې مجرم ته د پانسۍ سزا یا وغیره داسې سختو نه سخته سزا واورولی شوه. هغه مجرم په جیل کې 3-4 میاشتې بعد آزاد شي. بار بار دا خبره روانه ده یاره تقریبا چې 2020 کې به زه یم چې دا 3 میاشت هم په ختمېدو ده، خو په دې 3 میاشتو کې زه یم چې په هره میاشت کې 3 او 4 کیسه دا روان دي. هر کس یې سوشل میډیا له ورکوي، پټوان ورکوي چې یاره د دې ماشومې سره زیاتې د دې نه بعد قتل. نو حکومت ته زموږ دا خواست دی چې یاره د پانسۍ چې کوم بیل دی هغه وایي خبره پاس شو ده، اوس پې عمل نه دی شروع شوی. نو پته نه لګي چې یاره د دې نه بعد به نورې څونه جنکۍ قتلېږي او د هغې نه بعد به بیا بیل پاس کېږي او بیا به په هغې باندې عمل کېږي. نو بیل پاس شو دی، اوس پې عمل کول پکار دی یاره. څنګه چې اوس نوره جنۍ وه نو پکار دا ده چې یاره هغه د هغه نه شروع وشي د هغه نه، او دا تر دې پورې چې اوس کومې جنکۍ دا 2 جنکۍ نه تازه رالې ډېرې ښایسته ماشومان یې هغې یو تاسو به بیان اورېدلی مي چې لکه داسې کولیام لګیا دی یاره ما ورسره زیاتې کړو. په دغه زیاتي به دې دوران کې مړه شوه، ساه یې ورکړو، بیا مې بوجۍ ته ورغوزار کړله او د سیند په غاړه د خوړ په غاړه مې ورغوزار کړله. نو کار دا ښه دی چې یاره دا لا بیا پیدا شوه ځکه چې لا به د اوبو کې به تر کم حده پورې پرته وه. نو کتونکو دا ویډیو سره مخکې شیر کوي، د خپلو ماشومانو د جینکو د دې ډېر زیات خیال ساتئ. خاص کر زموږ په سوات کې ډېر زیات امن دی، خو خاص کر پته نشته چې دا چارسده، مردان، نوخار په دې ځای کې دا یو څو درنده دي، یو چند درنده پکې راوتي دي د هغو ضمیر مکمل مړ دی چې د داسې ماشومانو سره چې زه یم چې د زړه دی له ورځي څنګه یار چې د دې سره په زیاتي کې مړه کړي. نو پته نشته الله دې دوی ته هدایت وکړي. حکومت ته زموږ دا خواست دی چې یاره دې کسانو ته دې زر ته زر پانسي ورکړلی شي، سختو نه سخته سزا چې یو کس تم پانسي میلاو شو. انشاءالله چې آینده به څوک داسې نه کوي، نه به څوک د دې خیال به وکړي چې یاره څوک دا غلط کار وکړي. هلته کې پانسي نشته، نه هغه درنده چې دی ډاډه دي، ښه ډاډه لګیا دي چې یاره بس څه نشته، بس یو 3-4 میاشتې جیل دی او د هغې نه بعد بیا ضمانت او روغه جرګه مرکه وغیره. نو دا په دغې باندې ډاډه دي. زموږ دا خواست دی حکومت ته چې پانسي باندې زر ته زر عمل وکړی شي، پانسي دوی ته کولیام ورکړی شي او په خپل ځای کې هم نه پانسي، په کولیام پانسي په یو چوک، یو مشهور چوک چې کوي په هغې کې دوی راول او پانسي که داسې پانسي که چې نور خلک د دوی نه عبرت واخلي. نو انشاءالله دا را روان کم نسل چې د را روانې کمې جنکۍ چې دا بیا محفوظ شي، بیا به څوک د چا لور خور ته به بیا څوک نه سپک کتلی شي، نه به دا درندګانې، نه به دا زیاتیات، نه به دا قتلونه وي. نو کتونکو خواته را سره مولوي صاحب ناست دی. ظلمونه ډېر زیات روان دي. څنګه یو وبا ما تاسو ته ووایي چې راغلی دی، دا هم تر دې کبله راغلی دی چې یاره ظلمونه سټارټ دي، بار بار قتلونه دي او زیاتیات دي او قتلونه دي. نو الله دې وکړي چې دې کم چې دا درنده دي دوی ته دې الله هدایت وکړي. نو مولوي صاحب را سره ناست دی. مولوي صاحب هغه خلکو ته لږ شان ښه پیغام ورکړي یاره کوم چې دا درندګان دي او د دې ماشومانو سره په زور باندې دا زیاتې کوي، د 4 کالو ماشومه، د 7 کالو ماشومه، 15 کالو او د هغې نه بعد قتل کې په بوجو کې ورغوزار کړي او بیا یو خوړ یو سیند نو بیا یې راواخلي خوړ او سیند ته یې ورغوزار کړي او بیا څو ورځې پرتي. نو مور پلار هم پریشانې او ظلمونه ډېر زیات شوي دي. مولوي صاحب په خپل ښایسته بیان کې اوس لږ شان خبرې هغه خلکو ته کوم وکړي نو ډېر زیاته به. الحمد لله وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد، د نن سبا چې دا کم ظلم او زیاتې را روان دی نو الله تبارک وتعالی زموږ نه خفه دی، ځکه خو دا قسم عذابونه الله رب العالمین د اسمان نه په موږ باندې راوری. ځکه نن سبا چې کوم د طاعون دا مرض وبا کرونا په نوم باندې چې یادېږي، دا عذاب راغلی. ولې راغلی؟ وجه څه ده؟ دا زموږ د عملونو وجه ده چې موږ ظلم او زیاتۍ شروع کړلی، او ظلم او زیاتۍ داسې موږ شروع کړلی چې خلک چې دی نو قتل شروع کړلی، قتلونه شروع کړلي او وجل یعنی قتل کوي. او حدیث کې هم راځي نبی علیه صلات وسلام فرمایي مشرک سړی او دغه شانتې د قاتل د ده چې دی نو بخانه نشته، همیشه دپاره چې دی هغه به په جهنم کې وي. او دغه شانتې د قرآن عظیم یو آیات هم دی چې مفهوم یې داسې دی
چې کم انسان هغه قصدن عمدن قتل وکړي نو د هغه بدله چې ده نو هغه جهنم دی همیشه دپاره په هغه جهنم کې چې دی سوځي. نو نن سبا دا ماشومانان دا وجل او په داسې زیاتې ورسره کول په بوجۍ کې بندول او بیا دا شانتې سیند ته غورځول دا ډېر زیات ظلم دی زیاتې دی او ګناه کبیره دی. نو د داسې ګناهونو نه دی الله پاک چې دی مونږ وساتي چې داسې قسمه چې دی نو غلطیانې مونږ نه کوو. بیان ختم کی صبر کنا ما قصد اختتام ہو گیا ما زوج شوي